السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته د واتساپ دوه نوي اپشن زیاتولو په باره کې معلومات درکوم. واتساپ چې کوم دی نوي دوه اپشن زیات کړي دي، دا در پېژنم چې کوم اپشن دی څنګه یې تاسو زیاتولی شئ. ویډیو ما سره تر اخره ګورئ. د دې لپاره به ګورئ دوستانو موږ تاسو ورشو واتساپ ته. په واتساپ کې به دا دوه نوي اپشن چې کوم دی دا وګورو چې کم اپشن دی. نو د دې زیاتولو په واتساپ کې طریقه د ویډیو په آخر کې در زده کوم. ویډیو تر اخره ګورئ. کله چې تاسو واتساپ ته راشئ، دلته کې تاسو ته ایموج بټن درکوي، په دې باندې کلیک وکړئ. دلته کې دوستانو بیا د هیش یو اپشن دی، په دې کې دا بټن درکوي، نو په دې باندې کلیک وکړئ. اوس ګورئ زه تاسو ته په دې کې ایموج سینډ کوم، نو تاسو به د ایموج وګورئ. دا به ستاسو په واتساپ کې نه وي، نو په دې واتساپ کې شته. ګورئ دلته کې زه د ایموج باندې کلیک کوم، سینډ کوم یې، په دې باندې کلیک کوم، سینډ کوم یې. یو نیم به چې وي هغه به کار نه کوي، نور به دوستانو کار کوي. نو دلته کې ګورئ دا زه سینډ کوم، دغه شان دا سینډ کوم. دوستانو ډېر ښایسته انیمیشن په دې ایموج کې شته. دا بالکل د واتساپ نه دا دوه اپشن دا اپشن چې کوم دی د واتساپ نه زیات شوي دي پکې. خو ګورئ دوستانو دلته کې که موږ په دې باندې کلیک وکړو، دا وګورئ په دې باندې کلیک وکړو، دغه شان په دې باندې موږ کلیک وکړو، ډېر خوند وي. که چېرته تاسو چاته ورسینډ کړئ دا ایموجو، نو هغې له به ډېر زیات خوند ورکوي. دلته کې تاسو ته کتل کېږي. په نننۍ ویډیو کې همدا طریقه در زده کوم. د واتساپ یو دوهم اپشن دی، هغه هم در زده کوم. په دې کې بعضې ایموج چې کم دی هغه به کار نه کوي، خو ډېر چې کم دی ډېر ایموج به په دې کې دوستانو چې کم دی هغه چې کم دی غټ به وي، انیمیشن به په هغه ایموج کې وي. نو دا واتساپ یو اپشن زیات کړی دی په واتساپ کې. په واتساپ کې د دې را فایده کولو طریقه ویډیو په آخر کې در زده کوم. ګورئ که ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره حتما شیر کړئ. دلته کې دوهم اپډیټ ته ورځو. د واتساپ په سټیټس باندې کلیک کوو. په سټیټس کې چې چا سټیټس ورکړی وي، نو ګورئ دوستانو د هغه په سټیټس باندې چې کلیک وکړئ، او بیا د هغه سټیټس چا چې ورکړی وي د هغې په تصویر په لوګو باندې ډي پي باندې کلیک وکړئ، نو د هغې انفارمیشن به تاسو ته کولاویږي، د هغې نام او همدغه شان هغې څومره غچې وي اباوټ اس چې کوم وي هغه به تاسو کتلی شئ. مخکې به کار نه کولو، خو اوس دا اپشن هم واتساپ زیات کړی دی. کله چې تاسو چا سټیټس ګورئ، د هغه په پکچر باندې کلیک وکړئ، د هغه به تاسو ته کولاویږي لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري. دلته کې دوستانو اوس دا اپشن چې کوم دی دا به موږ تاسو څنګه زیاتوو په خپل واتساپ کې. دا دوستانو په بیټا ورژن کې دی. نو د دې اپشن زیاتولو لپاره مې تاسو ته بیټا ورژن را پیدا کړی دی. په پلی سټور کې بیټا ورژن د واتساپ دا فل شوی دی. تاسو نشئ کولی چې بیټا ورژن که تاسو ته واتساپ پلی سټور در هم کې نه یې شئ جوین کوه. نو د دې لپاره به تاسو یو APK فایل ډاونلوډ کوئ چې هغه به بالکل ریل وي، بالکل داسې به نه وي چې هغه تاسو ته څه مسله جوړه کړي. نو د دې لپاره ما تاسو ته لینک درکړی دی. اوس به دا تاسو ډاونلوډ کوئ څنګه؟ د دې ډاونلوډ کولو لپاره به تاسو ورشئ. نو د دې لپاره به دوستانو تاسو ورشئ، د همدې ویډیو کمنټ باندې کلیک وکړئ. دلته کې یو کمنټ هم وکړئ، او هغې وروسته د اپ په لینک باندې کلیک وکړئ. دا به یو APK فایل وي چې بیټا ورژن به وي. په دې کې څومره نوي فیکچر چې وي هغه به تاسو بالکل د واتساپ یوز کولی شئ. نو ګورئ کله چې په لینک باندې کلیک وکړئ، لاندې راشئ، د واتساپ تصویر به وي، د هغې لاندې به ډاونلوډ بټن لیکلی وي. په ډاونلوډ به کلیک کړئ، بیا به دوستانو تاسو ته راشئ ډاونلوډ APK. نو په ډاونلوډ APK باندې چې کلیک وکړئ، تاسو به ډاونلوډ کړئ. هغې وروسته به دوستانو تاسو ته دغه فایل چې کوم دی اوپن بټن درکړي، یا به په فایل منیجر کې وي. APK فایل څنګه انسټالیږي دا طریقه هر چا له ورځي، خو بیا هم کله چې د اپ ډاونلوډینګ راشي په هغې باندې څنګه کلیک وکړئ، نو تاسو ته به اپډیټ درکړي. اپډیټ باندې کلیک وکړئ، ستاسو واتساپ به ډایرکټ بیټا ورژن ته واوړي چې تاسو به کولی شئ دا نوی اپډیټ چې کوم دی د واتساپ استعمال کړئ. ویډیو حتما ملګرو سره شیر کړئ. همدغه شان نورو معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.